السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د موبایل د کلکولیټر یو داسې حیرانوونکی راز در وښیم چې تاسو به حیرانه کړي او تاسو به هیڅوک هم نه یاست خبر په دغه راز باندې. نو ملګرو که چیرې غواړئ چې په دغه راز باندې پوه سئ او دغه راز ځان ته معلوم کړئ نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو ته د دې لپاره به تر ټولو له مخه تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپس له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو کله چې هم دغه اپس تاسو له هغې څخه ډاونلوډ کړئ بیا به دغه اپس تاسو خلاص کړئ. ګوره ملګرو د دې کوم نوم د کلکولیټر ده دغه به تاسو په خپل موبایل کې خلاص کړئ. نو ملګرو کله چې هم ګوره دغه تاسو په خپل موبایل کې خلاص کړئ دلته تاسو لیکلي سیټ اپس پاسورډ. نو ملګرو تاسو به پاسورډ ورکړئ، هر څو پاسورډ چې ورکوئ هغه پاسورډ به ورکړئ او بیا به تاسو ایکول باندې یعنې ایکول ټو باندې به څه وکړئ کنفرم باندې به کلیک وکړئ. نو زه دغه رقم دا اوکې کوم. زه اوس راځم ګوره ملګرو پاسورډ ورکوم. هر پاسورډ چې تاسو ورکوئ زه پاسورډ ورکوم 1 2 3 4. نو ملګرو ما 1 2 3 4 ورکړئ، د هغه رقم ما ایکول ټو والی. نو بیا ګوره دلته وایي انټر یور پاسورډ اګین ټو پریس ایکول ټو کنفرم and enter into locker. دا هغه رقم بیا تاسو اوکې کړئ او بیا به 1 2 3 4 ورکړئ. نو ملګرو کله چې بیا یو وارې بیا تاسو 1 2 3 4 ورکړئ نو ایکول ټو به وي. نو کله چې ګوره ملګرو تاسو ایکول ټو ووایي تاسو ته به لاکر چې خلاص شي. نو دغه رقم ګوره ملګرو تاسو ریکوري ایمیل غواړئ، کله چې تاسو څخه بیا پاسورډ هیر سي بیا به دغه ریکوري ایمیل باندې تاسو پاسورډ ځي. نو زه دا پاسورډ ایمیل هم ورکوم، دغه رقم تاسو سیټ ووایي. کله چې ملګرو تاسو سیټ ووایي دغه رقم بیا ډن کړئ. نو ملګرو ګوره اوله زه راځم په ایمیج کې تاسو تصویران پټوی سئ، په ویډیو کې تاسو ویډیوګانې پټوی سئ، په اپس لاک کې تاسو اپسونه لاکوی سئ او په سیټینګ کې بیرته د هغه سیټینګ تاسو کولی سئ. نو زه والله راځم یو دا څو دانې تصویران پټوم. نو په پکچر باندې ما کلیک وکړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو پکچر باندې کلیک وکړئ نو دغه رقم بیا تاسو راسئ ګوره دلته تاسو ته پلس نشان درکول سوی ده، په دغه پلس نشان باندې به کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو په پلس نشان باندې کلیک وکړئ دغه رقم ګوره هر تصویران تاسو پټوئ په هغه باندې به کلیک وکړئ. زه راځم دغه درې تصویران پټوم. نو دغه رقم دلته به تاسو راسئ سلیکټ آل به وي، کوم بیا یو ختموئ هغه هم دا رقم تاسو چیش کولی سئ ختموی سئ. نو بیا به تاسو راسئ په هاید باندې به کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو په هاید باندې کلیک وکړئ دغه رقم ګوره درې پکچر چې دي هغه ورسېدل. نو دغه رقم تاسو ډن ووایي. کله چې ګوره ملګرو تاسو ډن ووایي اوس دغه درې تصویران چې سو پټ سو نو دا به تاسو په ګیلري کې نه وي، دا به دلته دی تاسو ته رااړوي. نو دا تصویران دغه رقم زه راځم یوه ویډیو پټوم. نو تاسو په ویډیو باندې کلیک وکړئ او دغه رقم تاسو په ویډیو باندې کلیک وکړئ. کله چې نو ملګرو کله چې تاسو په ویډیو باندې کلیک وکړئ دغه رقم بیا تاسو راسئ دلته به دا پلس نشان باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په پلس نشان باندې کلیک وکړئ اوس که هرې ویډیو تاسو پټوئ، هرې ویډیو مې کړې وي هغه تاسو غواړئ چې پټې کړئ بل څوک دې نه مې ویني هغه به تاسو څنګه پټوئ، صرف او صرف په ویډیو باندې کلیک وکړئ او دغه رقم به تاسو راسئ ویډیو به وروښیاست. نو ګوره ملګرو زه دغه یوه ویډیو پټوم، دغه یوه ویډیو ما وروښوله او دغه رقم تاسو هاید ووایي. کله چې ملګرو تاسو هاید ووایي ګوره هغه ویډیو به اوس دلته پټه سي، نو هغه ویډیو هم دلته راغله، دغه رقم تاسو ډن ووایي. کله چې ملګرو تاسو ډن ووایي ویډیو هم دلته څه سوله پټه سوه. دغه رقم ګوره ملګرو دریم اپشن چې ده اپس لاک. کله چې ملګرو تاسو په اپس لاک باندې کلیک وکړئ دلته تاسو اپسونه لاکوی سئ. نو دغه رقم دغه تاسو اوکې کړئ. کله چې تاسو اوکې کړئ دلته تاسو څخه یو پرمیشن غواړي، دا پرمیشن به تاسو ورکړئ. نو زه راځم ګوره ګیلري لاک ته په دې باندې کلیک کوم، دغه رقم دغه اونوم. کله چې ملګرو دغه تاسو اون کړئ دغه رقم تاسو په بیک باندې ولاړ سئ. وګوره ملګرو تاسو اوس کوم اپس لاکوئ صرف او صرف هغه اپس وروښیاست. نو زه واټساپ لاکوم، په واټساپ باندې به کلیک وکړئ هغه به لاک سي. فیسبوک لاکوم، په فیسبوک باندې به کلیک وکړئ هغه به چې سي لاک به سي. نو دلته تاسو دغه هم لاکولی سئ. نو ګوره ملګرو زه اوس ځم بېرته له کلکولیټر څخه وځم. کله چې ملګرو زه له دې څخه وځم نو ملګرو ګوره کله چې زه له دې څخه وځم اوله زه راځم د خپل موبایل ګیلري ته. ما تصویران پټ کړي وو، ګوره هغه درې تصویران به اوس دلته نه وي. نو هغه تصویران ما پټ کړلو هغه هلته اوس راړي په کلکولیټر کې او دغه رقم ویډیو ما هلته چې سوې ده پټه سوې ده. ګوره د کوم کوچنی هلک ویډیوس ما پټه کړې وله اوس دلته نشته، هلته شته، یعنې په کلکولیټر کې اوس چې شته پټه ده. نو دغه رقم ګوره که چېرې زه اوس واټساپ خلاصوم په واټساپ باندې ما کلیک وکړئ دی به له ما چې غواړي پاسورډ غواړي. نو ګوره 1 2 3 4 کله چې زه پاسورډ ورکړم هغه به ماته چې سي خلاص به سي. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، په دې کې تاسو تصویران پټوی سئ،
ویډیوګانې پټوی سي او اپیسود ته لاکونه لګوی سي. ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې انسټال کړي. او ملګرو که تاسو هرې ویډیو ته ضرورت لرئ، هره ویډیو پکار موږ ته لاندې په کمنټس کې وایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.